حیات وایي چې زه د خپلو مینوالو ته د منصور صاحب د هغه وخت تګ راتګ مو خیر نه ده اول اختر مې څنګه نه یاره منصور ډېر خطرناک سړی منصور پوره ذمهدار دی پوره په کلي کې لګیا د ذمهدارۍ کوي او بس راغی د ډاکټر دیدار صاحب په ځای کې یو د خیره سره ډاکټر صاحب چې راشي د هغه نه ټول خبرې وکړه راځه ډاکټر صاحب نظم دی چې یو وخت منصور ته مې یو ځل ویلی وم چې یو وخت شپه کې به مې زړه سم راتنګ شولو چې چېرته لاړ شم د چا مزار ته که دربار که د چا در ته لاړ شم بل خوا یریږم د شپې څنګه بهار ته لاړ شم سپوږمۍ ته وکړم ګیله که سبا لمر ته لاړ شم څه واقعات را سره مله پخواني ټلیفونان به مې ټول بند وساتل زه به خفه وم چې سپو به غپل معمولي کشکش به مې هم اورېدل خدای ګو ما به تر سهاره جړل بېمانې سوچ به زه په مخه کړم ما وې که رور مې نه وي څه به کوم بیا که پلار مور مې نه وي څه به کوم ای که دا خور مې نه وي څه به کوم هر څه وي کور مې نه وي څه به کوم نن هر څه شته دی خو یو ته چې نه یې بهار خزان هم مزه نه راکوي خواږه یاران هم مزه نه راکوي دا نن باران هم مزه نه راکوي قسم دی ځان هم مزه نه راکوي کلونه پس بیا پخواني دردونه شبرې تبې هم نیولی یم لکه لرګی وینو خوړلی یم لکه شیدلی په زړه وهلی یم لکه شونټی راولېدلی یم زما به تا ته څه یادېږي زما به تا ته څه یادېږي او ژوند په کافرو هم تېرېږي ازار کوم زړه مې خوږېږي اوس مې په هېڅ چا نه رسېږي ظلم په خپل زړګي کوم بدرنګه شوم دغه دوه نظمونه تاسو ته ډالې او ډاکټر صاحب یو بل غزل دی چې ستا خبرې د پیغور په شانتي وي ستا خبرې د پیغور په شانتي وي پیغامونه دې د اور په شانتي وي او یو متل مې په اردو کې اورېدلی نالیدلی غل د ورور په شانتي وي ستا خبرې د پیغور په شانتي وي او پیغامونه دې د اور په شانتي وي یو متل مې په اردو کې اورېدلی نالیدلی غل د ورور په شانتي وي او اخري حد به مې دا وي چې ترې لاړ شم اخري حد به مې دا وي چې ترې لاړ شم دلته سپین هم اوس د تور په شانتي وي او د هغو سره به څه ګزاره وشي چې خبرې د زور په شانتي وي او ما چې کله ښایسته چرته لیدلي څه ناسه ستا د انځور په شانتي وي او وخت تېرېږي او عذاب یې سیوا کېږي ستا یادونه اوس د شور په شانتي وي او د ارمان زهر په ویړ کائنات پاشي ځینې مینې د منګور په شانتي وي د نظم عنوان دی زور کې وایي چې څلور کلنم پلار سپېړه راکړه زه غریو نیولی شوم ما ونه ژړل وخت تېرېدل 7 کلن شوم زه بیا یې پر لخته باندې ووهلم بدن مې درد وکړو خو ځان مې کلک که درد مې په زړه تېر کو ما ونه ژړل 10 کلنۍ کې د وهلو بلد شوی وم جړل مې نه د درد زغملو بلد شوی وم ژوند تېرېدو زه د 15 کلونو شوم زه به خبر نه وم لګیا به وم ما به کار کولو پلار چې به څه موندل په ما به یې ګزار کولو 20 کلنۍ ته په وهلو او رټلو لاړم په څوک سپېړه لخته او په اظهار ویشتلو لاړم پلار په ما ګرانو ما هېڅ کله جواب نه ګرځو ما به خفګان په زړه کې هم نه ساتو نه وم خفه چې راته قار به نه شو هغه شپه به ښه وم خفه خو تېره ورځ 15 کلن شوم بیا یې ووهلم دا ځل مې زړه راډک شو دا زړه جړا راغله په سلګو مې وجړل قسم په خدای دومره مې وجړل چې اوښکو مې ګریوان لونکو په دې مې نه جړل چې پلار مې ولې ووهلم دغه سپینګیري دې بیمار مې ولې ووهلم
جړل مې ځکه چې د پلار پیر په لاسونو کې مې هغه زور نو پاتې یخ نو پاتې یخ نو پاتې ژوند چې د کم ځای نه ته غواړې شروع کېږي هم ژوند چې د کم ځای نه ته غواړې شروع کېږي هم او ژوند چې په کم ځای کې ته غواړې نو ختمېږي هم زړه چې په کم ځای کې ته غواړې مینېږي هم زړه چې په کم ځای کې ته غواړې مینېږي هم او زړه چې په کم ځای کې ته غواړې نو صبرېږي هم او درد چې ته چرته د چا شک شي اوچتېږي هم درد چې ته چرته د چا شک شي اوچتېږي هم او درد چې د ذهن نه دې وویستو ورکېږي هم خط تصویر دی که نه چې دا کار چې د فضا سړک کې ډېر وخت وغواړي ډېر زیاته تجربه وغواړي چې دې کار ته درد چې ته چرته د چا شک شي اوچتېږي هم او درد چې د ذهن نه دې وویستو ورکېږي هم اوږد سفر چې کله لمانځي نو لنډېږي هم اوږد سفر چې کله لمانځي نو لنډېږي هم او اوږد سفر چې ته خفه یې نو اوږدېږي هم او مینه نشه ده په دې هر څوک عادتېږي هم مینه نشه ده په دې هر څوک عادتېږي هم او نشه عادت دی دا عادت یکدم بدلیږي هم او پردي راوړي په یو چا باندې ګرانېږي هم ابۍ راوړي په سړي بیا بد لګېږي هم پردي راوړي په یو چا باندې ګرانېږي هم ابۍ راوړي په سړي بیا بد لګېږي هم او چې زړه مین شو نو انسان پکې دردېږي هم انسان چې درد ویني حساس شي بیا پوهېږي هم او ډاکټر صاحب بل یو نظم درته وایم چې داسې کېدی شي چې زه د خپل ماضي نه ټولې ترخې لمحې وباسم هغه لمحې چې زه یې بیخي وژلی یم هر چا لیدلی یم داسې کېدی شي چې زه بیرته راځوان شم او ستا نه په څنګ تیر شم تا ته هیڅ ونه ګورم تا انتخاب نه کړم او ځان په عذاب نه کړم داسې کېدی شي چې زه د خپلو خویندو وروڼو بیا نازولی ورور شم څه وخت له لږ په کور شم لکه د کور د بوټي په خپل کاله راخور شم او داسې کېدی شي چې زه دا حاصل کړی علم دا نصیب شوی شهرت دا خپله پوهه عقل د ژوند سوغات ورکم او چاله خیرات ورکم داسې کېدی شي چې زه دا حاصل کړی علم دا نصیب شوی شهرت دا خپله پوهه عقل د ژوند سوغات ورکړم او چاله خیرات ورکړم داسې کېدی شي چې زه په ځینو خلکو باندې د غلط شوي جرم د ضایع شوي ژوندون خلاف الاپ وکړم یو اعتراف وکړم او داسې کېدی شي چې زه ستا د مینت او زارۍ د مینې سوال تصویر د ژوند د حال تصویر خپل کړم ښکل او ګل کړم او خپل قسمت بدل کړم داسې کېدی شي چې زه د خپلې مور په غیږ کې او یا د پلار په اوږه ستړی خپل سر کېدم درد له پیغام ورکم او روح له آرام ورکړم داسې کېدی شي چې زه په انسانانو باندې د خامارانو باندې مسلمانانو باندې ارمان خفه نشم او بیا بیا دوکه نشم منصور صاحب ارشاد مننه جی زما د زړه ورانې دنیا ته ګوره زما د زړه ورانې دنیا ته ګوره مخامخ کښېنه او بس ما ته ګوره په ژوند کې کله کله څوک یادوه په ژوند کې کله کله څوک یادوه په ژوند کې کله کله شاته ګوره او دا رواج که کفریه نه دی نو څه دی که کفریه نه دی نو څه دی چې زه ولې درته سوری د بلا شوم او زه حیران یم ستا نه څه امید کیدی شي زه حیران یم ستا نه څه امید کیدی شي زه حیران یم تا ته ولې په ژړا شو او وخته بیا به څه سزا وي ما دپاره ډاکټر صاحب وخته بیا به څه سزا وي ما دپاره د ژوندون په آخري ساه که ګویا شو او زه چې درد وجلم څوک مې ذمهوارو زه چې درد وجلم څوک مې ذمهوارو
زه خو تا ته ملامته شوم رسوا شوم خو زه چې درد وجلم څوک مې ذمهوار او خدای دې داسې وارخطا که کافر خو یې لکه سترګو کې دې ورته وارخطا شو دا په ما چې څه تېرېږي دا انصاف دی خانه دا په ما چې څه تېرېږي دا انصاف دی بیا دا ذوق او بیا دې لره پیدا شو دا په ما چې څه تېرېږي دا انصاف دی بیا دا ذوق او بیا دې لره پیدا شو او نور به څو دې زړه ته ګورمه ظالمه نور به څو دې زړه ته ګورمه ظالمه ګوره څو قدمه مینه کې پشا شو نو داسې ده چې ډاکټر صاحب راغلی دی خان راغلی دی او ډاکټر صاحب نه به کلام اورو یاره زما دلته خو مې لاسه نه دي لیکلي خو څه ناچاپه صحیح نه تاسو ته به واورم ډاکټر صاحب ارشاد خوند او ډاکټر صاحب مونږ د دغه نه د شعر د اوایلو نه مونږ د ډاکټر صاحب مینوال یو ډېره مننه ده د ډاکټر صاحب دلته چې کله مسافرینه وشروع شوې په سوات کې ښه مشاعرې ښه بنډارونه او ادبي ناستې دا ډېر زرخیزه ناستې به د دې وي حنیف قیس صاحب بالکل نیم ګل دادا غفور بابا حبیب الله بهتاب د خدای د خاورو سره وبخي عثمان الله سیار عطا الله جان دا ملګرو دا ډېر ذکرونه ما د ډاکټر صاحب اورېدلي خوشبخت یم چې نن مخامخ ورسره ناست ښه د لنډ بهر یو غزل دی کرم خان صاحب پرانستې لاس د لا په در پاتې یم پرانستې لاس د لا په در پاتې یم په خپل مقام لکه د ور پاتې یم او په یو روان نظر ولوستمه په یو روان نظر ولوستمه جانان ته څومره مختصر پاتې یم مننه په یو روان نظر ولوستمه جانان ته څومره مختصر پاتې یم او ته نوی کال یې په خپل وخت به راځې ته نوی کال یې په خپل وخت به راځې زه څو ماښامه دسمبر پاتې یم او یاران مې لاره په هنر بدلوي یاران مې لاره په هنر بدلوي زه تې په لاره په هنر پاتې یم او د ژوند مخپاڼه ستا د مخ سرخي ده مخپاڼه ستا د مخ سرخي ده زه په شاپاڼه ورک خبر پاتې یم او د یو دیدار د کیفیت سرور یم د یو دیدار د کیفیت سرور یم د لفظ د شرح نه بهر پاتې یم ډېره مننه بل غزل دی چې زه وینم ستا نه پناه ټولې تماشې دیواله زه وینم ستا نه پناه ټولې تماشې دیواله ما دې په سر ایښي څو ماتې آینې دیواله زه وینم ستا نه پناه ټولې تماشې دیواله ما دې په سر ایښي څو ماتې آینې دیواله او د پښتنو د بېوسۍ به درته څه وایمه د پښتنو د بېوسۍ به درته څه وایمه د ژوند کوټه یې ودرولې ده په درې دیواله د پښتنو د بېوسۍ به درته څه وایمه د ژوند کوټه یې ودرولې ده په درې دیواله او منصور صاحب شعر دی چې په دولاسي مې درله ځکه د ملا تیر نیولی په دولاسي مې درله ځکه د ملا تیر نیولی چرته به وړمه زه تسبیح او سرندې دیواله او شعر د کرن خان صاحب چې خلکو ویل ما هم منل خو ستا غوږونه نه وو خو ستا غوږونه نه وو زه درته هسې غږېدمه له مودې دیواله او مننه دي او بل شعر دی چې
د ښایست قد به دې نابود شي کبرجن آشنا ښایست قد به دې نابود شي کبرجن آشنا د بنیاد ګټه یم که لر شومه له دې دیواله ډېر ښه د ښایست قد به دې نابود شي کبرجن آشنا د بنیاد ګټه یم که لر شومه له دې دیواله او مقصد چې خلک یې زړه سوری کوي خدای جواب نه کوي خلک یې زړه سوری کوي خدای جواب نه کوي په دیدار شوي دی ستا غوندې کانې دیواله ډېره مننه منصور صاحب او ډاکټر صاحب ستاسو په اجازه باندې چې د ځان سره د سترګو لګولو نه دې ویستم د ځان سره د سترګو لګولو نه دې ویستم او ته لاړې داسې لاړې چې د تللو نه دې ویستم او د ټولو عادتونو مې خبر وې خوښ دې هم د ټولو عادتونو مې خبر وې خوښ دې هم وم او په تا باور لرم د دې ویلو نه دې ویستم د دې ویلو نه دې ویستم او په دومره جانانه او ډرامایي انداز دې پرېښوم په دومره جانانه او ډرامایي انداز دې پرېښوم کتاب کې د جانان د نوم لوستلو نه دې ویستم او د ډېرې زیاتې مینې به مې وتې وي د خولې نه د ډېرې زیاتې مینې به مې وتې وي د خولې نه اوس چپ یم د مینې د کنځلو نه دې ویستم د ډېرې زیاتې مینې به مې وتې وي د خولې نه اوس چپ یم د مینې د کنځلو نه دې ویستم او چې تا را پورې وخاندل دنیا را پورې خاندي چې تا را پورې وخاندل دنیا را پورې خاندي پښتو د چا په سر د بیا کولو نه دې ویستم او احساسه دومره بد را سره مکړه خرابېږم احساسه دومره بد را سره مکړه خرابېږم قسم دی چې د خپلو هلو ځلو نه دې ویستم او ساګانو ستمګرو خپنیولی شی سوایم ساګانو ستمګرو خپنیولی شی سوایم ای عشقه د غمونو د زغملو نه دې ویستم او ارمان ستا به دغه وسو دا به دې پیرزو ارمان ستا به دغه وسو دا به دې پیرزو د ښکلو نازولو څه د خپلو نه دې ویستم